وعلیکم عید السلام. مبارک. والله تاسو د درې واړو نه زما لږ شکایت دی، صحیح ده. هاي انډیواله ولې انډي زه لږ خبره وکړم تاسو زه یو خبره وکړم تاسو بیا ما خبره وکړئ. وایا وایا چا سره اواز ډبل دی؟ دا پته نه چا څه جواب واست بل ها ولې خبره دي کوله وایا تا سره ډبل دی شپږنې. مانو میوټ شه لگا خیر دا تا आवाज ډبل راځي ایسته راځي یاره مه رالېږه بس یې که که نه بیچاره یوه دا کوم یوې میوټ کوم هغې ته یې همداسې میوټ ښایي، صحیح ده. بیا خراب دی. زما خبر ته غوږ کېدی. انډیوالان باید په انډیوال پرده راواچي، دوستان باید په دوستانو پرده راواچي، وادرې که جینکۍ په جینکیو باید پرده راواچي. هر هغه هلک چې خپلو کې وران شي وادرې او د هغې سره د یو بل رازي باید د هغې غلطه استفاده ونه کړي. خاص کر تاسو ته ویم، صحیح ده. زه لږ د دوسۍ نه خبر شوم وادرېد او په تاسو کې تاسو 15 کسان یو ځای ګرځېدلی، بیا مو سلانجه منځ ته به راغلي یا به نه راغلي، خو زه لږ د دغه نه خبر شوم. ګوره او تاسو کې یوه جینۍ نشته وادرېد او وچکونې هغې ته م ویمه ټوله دوسي هغې نه ورانه شوې وه او ما ته وادرېده خبر راغلی. زه ډېر پښیمانه کېږم، زه ډېر خفه کېږم وادرېده چې د یو انسان په دغه باندې وادرېده کارونو باندې پرده باید راواچئ. په هغه هر څنګه ځوان نه حتمني غلطي کېږي، د ځوانه جینۍ یا لکې هر څه کېږي ساید په یو بل پرده راواچئ. او تاسو سره یو بله جینۍ دا غم نشته دی، خو په تاسو کې اوس سناکوکو کومه یوه ده؟ ته یې که نه دا سناکوکو ته ډېره ښه جینۍ وادرېده خو تاسو خپلو کې څه لانجه مانجه راغلې وه، بیا ودرېده زه تاسو بیا یو ځای دغه کې زه وم هلته وم ودرېده تاسو خبرې مبرې هلته ما ته راورسېدلې. نو پلیز په یو بل پرده راچوئ. د داسې انډیوال سره د داسې انډیوالې جینۍ تاسو بیا کومه یوه میوټ نه ووتله او نو پلیز داسې جینۍ سره مه کښېنئ. جینۍ د جینکو ته ویم چې داسې جینۍ سره مه کښېنئ چې ستاسو لمن په خپله په شا رالی او په سر یې راړئ، او داسې هلک ته ویم چې داسې هلکانو سره مه کښېنئ چې ستاسو لمن رالی او په شا یې راړئ. هغه هلک سره کښېنئ چې ستا پې د ځان نه ډېرې تمه کېږي وادرې نن سبا په چا کې هم وادرې دغه نشته د یو بل نه یا جیلس کېږي یا دغه کېږي، خو سیستمات یې خرابېږي. تاسو کې یو د اواز ډبل دی یاره نه اوس دوستانو. زه داسې یو انسان نه یم د چا سپکاوي پسې نه رالم، صحیح ده، خو زه یو درخواست وړاندې کوم ځکه چې جینۍ د جینکو سره کښېنئ د زړه راز ورته وایي، هلک د هلکانو سره کښېنئ د زړه راز ورته وایي، صحیح ده. خو هغه یو انسان نه دی چې د زړه زه بیا داسې سپین سړی ما ته ډېر خلک وایي چې دا د هر سړي سره د خولې خبرې مه شریکوه، دا د کور خبرې دا د خپل د ژوند خبرې مه شریکوه. زه یې ورسره کوم خو ما سره اوسه پورې چا نه ده کړې چې ما کړې ما سره یې کړي مې وادرېده ما ترې نه وادرېده پړتوګ ایستی. خو زه درته وایم چې د بل سړي بې عزتي وګورم لکه زما بې عزتي چې وشي. داسې کس سره مه کښېنئ هغه که هلک یو که جینۍ د زړه راز ورسره مه شریکوئ چې سبا یې دې واده ورسره ورانه شوې هلته دې په پاریو کې وګرځئ. نو پلیز خپل ځان په خپله وساتئ، ګاونډي ته مه وایئ چې غلي.